د پنجاب یا د پاکستان دولت غواړي چې ډیورنډ لاین باندې چې د ولسونو لخوا هیڅکله منل سوی نه دی په دې باندې اغزن تار کش کې په دې باندې اول د خندق کشولو کوششونه ځینو برخو کې وسوه په دې اړه څه معلومات خپل نظارت وایست ګوره دا د فرهنګي میراث دی او فرهنګي وار چاته معلوم دی چې هغه نه زموږ له کلي وو نه زموږ له جومات وو نه زموږ له مذهب وو نه زموږ له منطقې وو له خطې وو نه زموږ له ملک وو نه څوک دغه دویمه دا ده چې دا په سوونو زرګونو داسې کلي دي چې دا یو کلی نیمایي کړی دی مهمانخانه یوه خواته د کور بله خواته دی کلی یوه خواته دی جومات بله خواته دی کلی بله خواته دی ادره یوه خواته ده ورشو وا خواته ده کلی و دې خواته دی او زمینداري او باغچه چې دی یوه خواته ده او مالک یې بله خواته دی او دا بلکې داسې لم سوي دي چې جومات یوه خواته دی محراب یې بله خواته دی دا عملا داسې دغه دی دا زرګونو انسانان د ورځې غم و شادي و کروندې مالداري زندګي تا ګو دا روان دی تقریبا د زمانو زه دا بندول یا دا کلی سره بندول کلی جومات سره بندول کلی کرونده سره دغه کول غم و شادي دغه کول دا به بیخي د ناپوهانو خلکو کار چې هغه به دا سوچ کوي دا دغه به کوي نه دا بیخي د ناپوهي دغه